محترمو حاضرینو، محترمو افغانانو ورونو، په لیدو مو یقینا ډېر زیات خوشحاله شوم. الله تعالی دې موږ او تاسې آینده او د ټول وخت دپاره دغسې متحد یو ځای او یو د بل سره په ښه مینه او محبت لکه دغه اوسنی مجلس چې دی داسې راټول ولري. دا زموږ د زړه غږ دی، دا زموږ د زړه تمنا او ارزو ده چې الله جل جلاله د آینده دپاره د افغانانو د منځ څخه هغه ستونزې چې دا 40 کاله یې افغانان کړولي دي وباسي، او الله تعالی موږ او تاسو ټولو ته وحدت او اتفاق را نصیب کړي، ورورګلوي او اخوت را نصیب کړي، او هغه تعصبات او هغه فتنې چې د بهرنیو اشغالګرو او دښمنانو لخوا څخه زموږ او ستاسو په منځ کې شیندل سوي دي، هغه نور زموږ او ستاسو د ټولو د زړونو څخه ووځي او په ښه مینه او محبت سره راټول او خپل وران وطن یو ځل بیا ورغوو، جوړ یې کړو، آباد یې کړو او د نړۍ سره یې سیال. زه